الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الله يغفر لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزتمند الله پاک ډیر زیات وی دی، ډیر غیرتی بادشاہ دی، ډیر ښکلی دی، الله د زورور دی، د طاقتور دی، فل پاور والا بادشاہ دی، د بادشاهانو بادشاہ دی، شهنشاه دی، وراء الورا دی، زبردست طاقتونو قدرتونو والا بادشاہ دی. اللہ جل جلالہ یو نوم دی القهار، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا. داسې مضبوط ذات دی چې ټول خلک په قبضه کې اغوستي، هیڅوک د هغه د قبضې نه بهر نشته، هیڅوک د هغه برابر نشته. ولم یکن له کفوا احد، هیڅوک د هغه برابر نشته، هیڅوک د هغه د ټکر او د مقابلې نشته. داسې زبردست طاقتونو قوتونو والا بادشاہ دی چې هیڅوک په هغه باندې غالب نشي راتلی. الله جل جلاله چې وغواړي وتعز من تشاء، چا ته عزت ورکړي، وتذل من تشاء، څوک ذلیله کړي. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. چا له مال او ملک ورکړي، د چا نه والي، چا د عزت په نقشو کې څوک ذلیله کړي، چا د ذلت په نقشو کې عزت ورکړي. داسې لوی بادشاہ دی الله جل جلاله، ډېر زیات قدردان بادشاہ دی. د الله یو نوم دی الجبار، ټوټې ہوئے دلوں کو بنانے والا. د چا زړونه چې مات شوي د هغه زړونو رغولو والا چې دی یو الله دی. د الله جل جلاله د ټکر او د مقابلې هېڅوک هم نشته. د الله په شان څوک شته نه. د الله یو نوم دی الشکور، بہت بڑا قدردان. یو نوم دی الودود، په انتها مینه کوونکی، خپل بنده سره محبت کوي. من حبل الورید، د شادار نه زیات مونږ ته قریب. مونږ تاسو په الله باندې اعتماد کوو، باروسه کوو. څوک چې په الله باندې اعتماد کوي، باروسه کوي، الله جل جلاله په هرې تنګۍ کې هغه له لار راوباسي. داسې قدردان الله دی زمونږ چې مونږ تاسو نه خفه کېږي نه. الله پاک وایي ما ته ځان رانږدې کړه. دا نه وي چې لږ رانږدې شوې نه بس دی، نه چې څومره الله ته ته ورنږدې کېږي ورنږدې کېږي. الله جل جلاله خوشحالېږي او مونږ تاسو الله پیدا کړي دی دې خبرې دپاره چې مونږ تاسو الله پاک سره تعلق جوړ کړو او الله پاک خوشحاله کړو په دنیا کې. نو الله جل جلاله به د دنیا زندګي هم زموږ ښایسته کړي او د آخرت زندګي هم زموږ ښایسته شي. او زموږ اصلي وطن خو آخرت دی، قبر دی، حشر دی، قیامت دی، الله ته مخامخ کېدل دي. زموږ اصلي وطن قبر دی. دنیا دا خو یو پانی غونته ځای دی. کل من علیها فان، الله فرمي دا هر څه فاني دي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. یو د الله جل جلاله ذات به باقی پاتې کېږي. د الله یو نوم دی الباقي، همیشه رہنے والا. همیشه ذات چې دی صرف یو د الله جل جلاله ذات دی چې باندې مرګ نه راځي. لا ینام ولا یموت، باندې خوب نه راځي، باندې مرګ نه راځي. ولا یعوده حفظهما، داغه د دې نظام نه ستړي کېږي نه، هغه غافله کېږي نه، باندې نسیان هیره نه راځي، چا نه متاثره کېږي نه. ولا یخاف عقباها، حالات هغه ته سویلی نشي. داسې لوی بادشاہ دی، داسې زورور دی، داسې چې د هغه په شان زورور څوک شته نه، د هغه د ټکر او د مقابلې څوک نشته. داسې فل پاور والا بادشاہ دی. ټول بادشاهان هغه ته محتاج دي او د ټولو بادشاهانو نه هغه بې پروا دی، بې احتیاجه دی، بې نیازه دی. د چا نه پیدا نه دی، څوک ته پیدا نشته، څوک د هغه برابر نشته. الله جل جلاله باندې څوک غالب نشي راتلی. د الله ښکلی پیغمبر فرمایي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اجر الله یغفر لکم. ته د الله عظمت پړه کې کېنه، الله به ستا بخشش وکړي. د بخشش لپاره الله جل جلاله بخانې لټوي. د ټولو نه بنیادي څیز چې دی هغه عقیده ده، هغه ایمان دی، هغه په الله باندې باروسه ده، اعتماد دی. په هر حال کې مونږ الله جل جلاله ته ګورو چې د الله جل جلاله منشا څه ده، د الله د ښکلي پیغمبر منشا څه ده. محمد رسول الله مونږ ته څه وایي؟ محمد رسول الله الله جل جلاله نمونه بن کر بھیجا ہے دنیا کے اندر. هغه نمونه جوړه کړې زموږ استاد لپاره او هغه زموږ استاد لپاره ایډیل دی چې موږ به د هغه په طریقو باندې ژوند تېرو، زندګي به تېرو. نو موږ تاسو وایو چې موږ کامیاب شو دنیا او آخرت کې، موږ به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې چې دا به خپلو، د کافرانو هندوانو طریقې به نه خپلو چې موږ تاسو په ویښتانو کې د محمد رسول الله په شان کټینګ نه کوو،
په جامو کې زموږ د محمد رسول الله طریقې نشته، زموږ استادو په چال چلن کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې نشته. د کافرانو پر رسمونو رواجونو باندې موږ تاسو ژوند نه تیرو. دا خو نجس دي، انما المشركون نجس، الله فرمایي دا چې دا پلید دي، رجسون، دا نجس دي. تاسو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم الکفر ملت واحده، دا کفر چې دا یو ملت دی، یو موټی دی. تاسو هیڅ چره دي سره دوستانه مه کوئ، دا تاسو دوستان نشي جوړېدی. زمون دوستان چې دي صحابه دي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. آمنو کما آمن الناس، تاسو داسې ایمانونه ورسئ چې نور خلکو وروړي. نور خلکو نه مراد څوک دی؟ معیار صحابه دي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. چې نن بعضې بې غیرته خلک په هغې پسې کنځل کوي. داسې خلک هم شته په دنیا کې چې په صحابو باندې تهمتونه لګي، په صحابو پسې کنځل کوي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. او هغه زمونږ ستاسو مشران دي د دین، د هغې په وجه مونږ تاسو ته دا دین را رسېدلی، قرآن او حدیث را رسېدلی، د الله د نبي ښکلې ښکلې طریقې را رسېدلي دي چې مونږ تاسو د محمد رسول الله د خپلې د هغه د طریقې چې د خپلې کړو، په خپلو کورونو کې په خپل ژوند کې دا راولو، د خپل کور والو باندې محنت وکړو، د خپلو بچو په زندګۍ کې راولو، چې دا زمونږ ستاسو په ژوند کې راشي، نو زمونږ ستاسو ژوند به ښایسته شي، زمونږ ستاسو کورونه به ښایسته شي، زمونږ ستاسو کلي به ښایسته شي. نو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې موږ تاسو په ځان کې راولو. الله فرمایي انک لمن المرسلین، ته ما لېږلی دی لري علی صراط مستقیم، ته په نیغه لار باندې، ته په سیده لار باندې، ته ما په نیغه لار باندې. ګوره محمد رسول الله ته څونه مخکې الله جل جلاله فرمایي چې ته په نیغه لار باندې. نن موږ تاسو د کافرانو رسمي رواجونه خپل کړي، موږ تاسو توبه وباسو الله پاک. قسم په الله چې چا توبه وباسه التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ویستونکی داسې چې دا ګناه کړی نه ده. او چې څوک اسمان ته وګوري چې ای الله ما معاف کړي، 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 الله ورته وخاندي زما بنده زما معاف، انه کان غفارا، ډېر زیات معاف کوونکی دی الله جل جلاله. چې موږ تاسو الله نه معافي وغواړو، اوسه پورې موږ تاسو نه څومره کوتاهۍ شوي دي، کمې شوې دي، هغې باندې موږ تاسو توبه او استغفار وکړو. الله جل جلاله دې مو تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي